سلام او مینه می قبول کړئ دوستانو. خدای دې وکړي چې ټول بروغ جوړي. قدرمنو دوستانو، ځینې خبرونه چې زمونږ د نظر نه تیر شي نو زړه مو ډیر خفه شي. داسې ښکاري چې قیامت بیخي رانږدې دی، ځکه چې داسې خبرونه او داسې حالات چې مونږ ګورو نو د قیامت لوی علامې پکې ښکاریږي، ځکه چې خلک دومره بې حیا شول چې اوس جنکۍ په خپل منځ کې ودونه کوي. همدغسې یوه واقعه د پاکستان د پنجاب ښار په راولپنډۍ کې مخې ته راغلې ده چې دوه جنکۍ په خپل منځ کې ودونه کړي دي. د یوې نوم نیها دی او د بلې نوم آسما دی. دغه دواړه جنکۍ چې د پاکستان د راولپنډۍ ښار سره تعلق لري او د ټیکسلا اوسیدونکي دي. دغه دواړه جنکۍ په خپل منځ کې په مینه باندې واده کړی دی او په دې کې یوه جنۍ چې آسما نومیږي هغې خپل نوم هم بدل کړی دی او په شناختي کارت کې خپل نوم آکاش لیکلی دی او ورسره خپل جنس هم بدل کړی دی، یعنی د ځان نه هلک جوړ کړی دی او نیها سره یې واده کړی دی. کله چې د دې خبر په اړه باندې معلومات د نیها او د آسما کورنۍ ته شوی دی نو د نیها پلار د دې واده په خلاف د راولپنډۍ په های کورټ کې درخواست جمع کړی دی او ویلي دی چې د دې فیصلې په خلاف به هغه کاروایی کوي. د راولپنډۍ عدالت دغه دواړه جنکۍ راغوښتي دي او د دوی ټول کاغذونه یې کتلي دي. ویل کېږي چې دوی دواړو دغه واده د ټیکسلا په مقامي عدالت کې کړی دی او دوی نکاحنامه هم اخیستې ده، خو د نیها د پلار د درخواست نه وروسته دوی په 15 جولای باندې عدالت ته راغوښتل شوي دي او د دوی په باره کې به بیا فیصله کېږي. دوستانو، د داسې خبرونو اورېدو سره واقعا د انسان زړه ډېر زیات خفه شي. قدرمنو دوستانو، دا ویډیو تر همدې ځایه وه. له نورو تازه او په زړه پورې معلوماتو او خبرونو لپاره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ چې په آینده کې تاسو له تازه خبرونو او له هر قسم معلوماتو خبر وساتل شئ. ډېره مننه مو کوم. خوشحاله اوسئ.